دا ځل خوست ته راغلی یم او په خوست کې بیا موساخیل ولسوالۍ ته راغلی یم. دا کومه منظره چې تاسې ګورئ دا د موساخیلو اړوند پاس د زوړ کوټ پارک دی. یاره په څلور درس ولایتو کې د دې ښکلاګانو بل هغه نشته، ساری نه لري، ساری نه لري بالکل. په دغه ځای باندې تاسو څومره سرمایه‌ګذاري کړې اوسه پورې؟ تقریبا تر اوسه پورې مې 3 میلیونه افغانۍ کړې ده. خو په راتلونکي کې دغه سرمایه‌ګذاري پراخوالی مومي، مثلا نور سهولتونه رامنځته کوم. دغه ځای خو لکه د دې ځای موږ چې خپل په کور کې د چا خوند نه راکوي، دې ځای ته چې راشو چای دلته څکو او دلته مزه زیاته وي، دلته زیات وي. در این راه چی دیدین اینجا آمدین؟ خیلی راه خوبی بود، بسیار منظره خوب بود، برادر جان خوش گذشت. خوب. بی خوبه نیم او چی شد؟ خوب اوس را پاسیدم. اوس موده ای کنه؟ تو اوس موده ای؟ تو داری پرش مالک سر. دا څو دي؟ دا اته دي. نه دا ته وبخې. اوس مو کور ټول په بارک باندې روان کړی دی. شمسي مو ورته راوړی، جنریټر مو ورته راوړ، دغه ځنغوزي چې ورته وایي، دغه څړۍ ورته وایي، مثلا نورې ونې ورته وایي که نه، دا به ټولې رنګیزې وي، ټول به شنې سرې بلیږي. ځکه موږ الحمدلله دا منطقه طبیعي جوړه ده، خالي فقط دته هغه ده چې دې ته د بارک سیستم برابر کړو. دا ول چې د یو غره نه بل غره سر ته چې دا خلک په دې کې ځي د سیاحت دپاره، نو چې هغې ته هم پلان دی د چین نه یې راوغواړو، نو دا به فکر کوم اول ځل وي افغانستان کې چې دغه شی جوړېږي. بالکل. دغه پورته ونې چې ښکاري، دغه توربخن زرغون چې دی، دا ټول دا د نښترو ونې دي، یو نیم پکې سیړی هم شته دی. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. دا ځل خوست ته راغلی یم او په خوست کې بیا موساخیل ولسوالۍ ته راغلی یم. دا کومه منظره چې تاسې ګورئ دا د موساخیلو اړوند پاس د زوړ کوټ پارک دی. دلته ډلې ډلې ځوانان د دې لپاره راځي چې سیاحت وکړي، دغه جنتي وطن له منظرو نه خوند واخلي. دلته هوا بیخي بدله ده. مثلا موږ اوس جلال آباد کې وې 40 درجې ګرمي وه، خو دلته موږ شپه وکړله، د شپې په یو کمپله باندې زموږ ګزاره نه کېدله. همدا اوس په لمر کې ولاړ یم، داسې فکر کوم لکه چې اوس په ژمي کې یو انسان مر ته ودرېږي. دغسې یو خوندور لمر لګېږي دلته. او دغه شاته ونې به تاسې ګورئ، تاسې پوهېږئ دا چې شی دي، دا جلغوزي دي.
هغه څه چې زموږ هیواد پرې ډېر مشهوره دی. دا جلغوزي دي او دا شاوخوا چې څومره ونې ورته ښکاري دا ټول جلغوزي دي. دلته اوس جلغوزي نیولي دي، پاخه نه دي لا. تاسې وګورئ دې ته بس په پخېدو دي انشاءالله چې بس غوټې دونه شوي دا غټېږي دونه شي او انشاءالله چې دا پخېږي او که خدای پاک کړی خیر و او ژوند راته نصیب و نو انشاءالله چې هغه وخت کې به هم راځم چې هلته جلغوزي پاخه وي. دغه څه ونې چې تاسو ته ښکاري په دې غرونو باندې دغه ټولې جلغوزي دي. یو نیم ونه پکې د سیړۍ ده او یو نیم ونه پکې د غوزانو ده او نور ټول جلغوزي دي. د غوزانو ونې بیا دغلته دي چې هغه اوچته معلومیږي د هغه پاڼه لږ شان د سپین بخنه غوندې ده او دا د جلغوزي ونه چې ده دغسې بیا هغه پخه شنه چې ورته وایي پخه زرغونه چې وایي هغسې ده. درنو ملګرو بې له شکه چې د وطن ښایست په همدې کې دی چې غرونه وي، د غرونو د پاسه بیا دغسې د سیړیو د نښترو همدارنګه د غوزانو ونې وي او زموږ ځوانان له بېلابېلو ولایتونو نه ورته راځي او د دې جنتي وطن له منظرونه خوند اخلي. تاسې سوچ وکړئ چې زه له ننګرهار راغلی یم، زموږ کیمرمین د بغلا نه راغلی دی، هلته داسې ملګري دي چې د کندهار نه راغلي دي، داسې خلک شته دی چې هغوی د بل ولایت نه راغلي، پکتیکا نه راغلي، پکتیا نه راغلي دي، کابل نه راغلي دي. نو یو ښایسته ماحول جوړ دی. همدغه موږ غوښتل چې د وطن د سردرو سر ته وخیږو او زړه کې مو دا ویره او ډار نه وي چې خدای مه کړل ته به څه راپېښ شي. دلته موږ شپه وکړله، یعنې په خدای قسم که موږ پوهېدلو چې چېرته یو چېرته نه یو. هدف مې د خبرې نه دا دی چې ویره نشته دی او الله تعالی په دغه خاوره باندې یو لورینه کړې ده، هغه د امن ده، د سکون ده، د ژوند ده. دغه سردرو ته راشه، د هرې ونې لاندې چې ته وده کېږي او د هر ډبر لاندې چې ته وده کېږي تا ته کوم فکر نه پرېوځي، کوم اندېښنه درته نه پرېوځي چې خدای مه کړه دلته به څه راوشي. درنو ملګرو تاسې یو څو ښایسته شاټونه سره ننداره کړئ. موږ مخکې ورځو، له ځوانانو سره به خبرې اترې هم کوو، دغه ښایسته ماحول به راخلو تر تاسې به رسوو. لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. ډېر ښایسته ماحول جوړ دی، ډلې ځوانان راځي او د دغه جنتي وطن له منظرونه خوند اخلي. څومره ښایسته ماحول جوړ دی چې د بېلابېلو ولایتونو نه، د بېلابېلو ساحو نه زموږ ډلې ځوانان راځي، هر چا خپل دیره دلته معلومه ده او ښایسته ځای جوړ کړی او ګپ شپ لګوي. دغلته یو څو ځوانان ناست دي، غواړم چې دوی سره خبرې اترې مو کومه. تاسې راځئ دغه خوا ته ورځو. زه یوه خبره بیا هم کومه چې الله تعالی دې دغه نعمت زموږ نه هېڅکله هم نه اخلي چې په وطن کې اوس د امن څادر خور دی او چې د هېواد هرې برخې ته ورځې نو هېڅ ویره در سره نشته دی. موږ د شپې دلته وو او دلته مو شپه وکړه، ډېر پاس راختلي وو. یعنې دا ځای چې وګورې د ښار نه تقریبا ډېر لرې دی، موسی خیل ولسوالۍ او زوړ کوټ پارک دی. دغه ځوانان ناست بیا به وروسته موږ تاسې خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. اجازه ده؟ خاص دی، خیرات دی. زه به دلته کښېنم که ستاسې اجازه وي. ماشاءالله ښایسته ماحول مو جوړ کړی دی. الحمدلله. خدای دې ښه لره. نوم مبارک دی؟ نوم سمیع الله ورور. سمیع الله. او دی؟ دا سمک و سمیع الله نمیگه سمک مشهور دی. ښه سمیع الله دی. ښه سمیع الله او سمیع الله. دواړه سمیع الله سیم. او ستاسې نوم؟ زما نوم مراد الله همت ده. همت صاحب. او ستاسې؟ حضرت علي.
حضرت علي تاسې ټول ستړي مو شئ په خیر راغلی خوشحاله اوسئ الله تعالی دې ښه لره تاسې د کوم ځای نه راغلي یاستئ موږ خپله د خوست ولایت نه راغلي یو ولایت نه مرکز نه مرکز ښه ټول هماغه یو ځای ناست دی و ټول همدلته ناست یو ښه هلته دوکانونه لرئ کار روزګار مو څه کوئ الحمدلله هلته چې دا ټول تجاران یو دا هم تجار دی موبایل دوکان دی دغه لاپروشي دی ما خپله ما لاپروشي دی د دې رخ دوکان ده رختونه دوکان د دې دی رختونه دوکان دی رختونه دوکان د دې زموږ حق کېږي نو موږ مېلمانه راغلي کله روښایي بالکل څنګه به شي بالکل به شي ته ولې ته خفه یې خفه خو زه نه یم دی خفه دی چې بېګا خوب نه ده کړی ځکه خفه ده بې خوبه شوی ده بې خوبه شوی دی پرون شپه چې تېره شوه دغه شپه چې وه نو دوی دپاره ډېره ځانګړې وه دوی خو د ننګرهار نه راغلي دغه یخه هوا یې چې ولیدله تمامه شپه دوی په دې غرونو کې ګرځي کته پورته به هلکه لیوني شوي یاستئ که څنګه غلي کښېنئ یو ځای کې نه کښېناستل نو دوی ته ډېر خوند ورکړی و نه دا ده چې دغه چاپېریال جوړ ده بیخي زیات او ښکلاګانې ډېرې دي نختر دی جګ جګ نو دې نه خامخا خوند به یې اخیستی وي بلکل تاسې څه احساس کوئ چې د وطن سردرو ته راختلي او داسې زیاته چې زموږ په خیال کې هم دا خبره نه وه چې موږ د دومره لرې لاړ شو داسې یو بنډارونه جوړ کړو خو کومه ویره دې راسره نه وي مثلا یو وخت داسې و چې موږ د ښار د هغه ساحې نه بار وتلی نه شو او نن الحمدلله امن دی د وطن چې هرې څنډې ته ورځي نو زړه کې د کومه ویره نشته دی څومره دغه امن ته خوشحاله استئ الحمدلله ور شکر دا و ډېر خوشحاله یو ځکه مخکې به چې ښار نه نه شو وتی بېګا راغلي موږ همدلته شپه وه دلته مو بنډار جوړ کړی و ټوله شپه هېڅ ویر احساس نه ورسره ده ډېر شکر د دې افغانستان هر کونج ته چې ځي الحمدلله امن ده ډېر خوند کېده ډېره مننه تاسې له دې وروسته منظره کوئ که نه ډایرکټ نور دوکانونو ته ورځئ نه نن خو جمعې ورځ ده دلته یو بیا خاص د نن مقیمې رخصتي ده د بازار هره جمعې شپه چې وي بس موږ یو بنډار جوړوو په هر ځای نه وي یا محمد ته ځو یا دلته یا میدان ځو ځای ته بس بنډارونه جوړوو میدان ځاځي ته هم ځئ میدان ځاځي ته ځو عاد محمد ته ځو او دا منګالو ته راځو او د غار ښار کې چې دی دغه یو تفریحي غونډۍ ده دې ته ځو عاد محمد څنګه دی عاد محمد ډېر ښایسته ځای دی یاره په څلور درش ولایتو کې د دې ښکلاګانو بل هغه نشته ساری نه لري ساری نه لري بالکل او ځو به عاد محمد ته به هم ځو انشاءالله انشاءالله دغه دوه درې ځایونه ډېر مشهور دي سره له دې چې زموږ ټول هېواد ښکلی دی چې یو عاد محمد دی یو ځاځي ایوب دی یو نورستان دی دا ډېر ښکلي ځایونه دي دا هغه ځایونه دي چې ټوله نړۍ مني چې دا ښایسته ځایونه دي طبیعت دی پکې ځکه دغه او طبیعي ښکلی دی بالکل طبیعي ښکلی دی نختر لري لمنځه لري نغړزي لري بالکل مثال د دغې ښکلاګانې چې دي په د وطن پراخې دي او بیا رڼې اوبه روانې منځ کې بالکل هلته سپینې شګې ته چې ورشي هغه ځای ډېر خوندور دی چې سړی ورته ورشي ورغلی ورته ایسته لوټ شوي ښه زه هم ورغلی یم تقریبا یو نیم کال دوه کاله مخکې ورغلی یم بیا نه یم ورغلی خو زړه مې دی چې بیا ورشم په دغه طبیعت باندې د انسان سترګې نه مړېږي چې څومره پکې ګرځي او همالته ستا ژوند وي انسان پکې خوشحاله وي نو موږ خو دا دی چې څلور دېرش ولایتونه دي یاره نه شپږ اووه ولایتونه پاتې دي د هر ولایت خپل موسم نه موږ خوند وخولو بالکل موږ ګرځېدلي یو او زموږ جلال آباد ته کله راځئ یاره جلال آباد ته هم دی راغلي یو هغه نه مخته کو نورستان ته نورستان نه کندش ولسوالۍ ته په لڅان کې چې هغوی سره د پاکستان چې د چترال لکه چې ترول ده دا هم د کې کوم شکار او کونړ په لوتلی کونړ ته لوټ شوی یم کونړ ته هم لوټ شوی لغمان ته هم لوټ شوی ماشاءالله خو ښه منظرې ته بیا نو منظرې مو کړ دی ښایسته ځایونه دي تا د وطن د سردرونه ښه خوند اخیستی یاره خوند مو خوسته ده خپل افغانستان کې مو خوند خوسته ده بدیا وتل نه یو نه بیدیا په کار هم نه ده چې دومره جنتي وطن موږ ولرو څه ضرور ده چې بل ځای ته لاړ شو ضرورت نشته لکه بدخشان نه پر لوټ شوي یو کندوز دشت ابدان نه مو خوند خوسته او بامیانو نه مو خوند خوسته ده هرات ته نه لوړ هرات ته نه تللی کندهار پر لوړې هرات پر نه لوړ هرات ته نه تللی پرون ماښام دلته یو پخلی شوی و زه راغلم او ما ته نه غوښه لږه واخیسته سترګې مې شخې کړې مې ته راکړه دې خوا ته هغه چا پخ کړی و ډېر خوندور ښه دا طریقه به موږ ته ونه ښیي هغه کومه چې تا پوښ ته وبېښوي اوس بیا شو ته اشاره کړم ته چې هغه نسو پروګرام نسو انشاءالله بیا مې ته وښیي هغه څه چې موږ او تاسې وخوړل نور چې نور شته موټر کې شته دا څه دی افیلا د شپې هغه تاسې لکه د یوې هفتې په نیت راوتي یاستئ که څنګه شنبې ورځ سبا ته شنبې ورځ بیا خپل کورونه مخته ورو خو د جمعې ورځ چې دا بیا خاص صحیح دغه څلور ملګري یاستئ که نه نور هم در سره یې نه ملګري ډېر سره دی هم پرېښول هغه لاس نفر یو کس د سودي نه روغلی و دې سره پوت شول
هغې لږه مېلمستیا جوړه کړې وه بس موږ څلور خوښه شو چې داسې لوټ شو ښه ډېر ښه مو کړي ډېر نږدې ملګري یو څه یې ښه چې نږدې هر وخت ملګري. دپاره پرې وځي وو دا څنګه داسې هغه ناست دا والا به خوبه شوه ده زه نه پوهېږم چې دا څنګه موږ نه به خوبه شوه ده چې دا وګیا شپه تېره کړې ده په څه خبره شپه سړه وه کمبالې وینې یاره په دا کې مو ګزارانه وشوه هوا ډېره جوړه وه په رښتیا هم هوا ډېره سړه وه دلته که فکر سترۍ ته خلک راغلي وو نو ګیزه پر خلکو ستري وکړه پوه شوې ځکه د هغې ماحول د هغې خواندې پر موږ راغلي دا انډیواله وګیا په دوه کمبالو کې پټ وو ته انډیوال ته به ځکه خوب ورغلی خوب دې پوره شو هسې نه چې د یخ د لاسه دې خوب نه یې کړی خوب دې وکړو خوب یې پوره دې ته وګوره دا به خوبه ده عجیب لکه چا چې په قرضو کې راوستی موږ په دې ننګرهاره پر لاړ شو بیخي موږ بې خوبه کېږو نه ځکه چې بیا خو چېرته کمې شریخ هم وخورو دا به دلته اوس نه خوب کوي خوب پوره کوي دی دا اوس نه خوب پوره کوي مجاهد څنګه یې شکر د خیر یم زه بې خوبه نه یم او څه شی یې خوب اوس راپاڅېدلم اوس هم موده یې که نه ته خو اوس هم موده یې ته ودې ریفریش شم لږ سر دا څو دي دا 8 دي لږ نه دا ته ورته وبخې دی نوې که نه نه داسې وویل چې اوته ګنټې مو مزال وکړو بلکل 8 ګنټې مزل وروسته د نښترو ونې لاندې دمه کول دا کوم ځانګړی یاره دا بلکل خوند لري دې نه خوند نوره نه په روش کې شته نه بیا پیازا کې شته نه بیا په سیلاوریژه کې شته هېڅ او دا بلکل دا یو خوند مونږ خو بل نه خوند وخوسته ده بلکل تاسو څه احساس کوئ دا بلکل زه د څه یم چې تمامه شپه دوی ګرځېدل دغه نښترو لاندې کله به هلته لاړه کله به هلته نه راغله بېګا شپېلکه هم ویلو سخت شپېلکې ویله مونږ یې خوب بېګا خوب ځکه نه ده کړی خوب دې اوس پوره دی که نه دی نه کمه دي پوره نو وتې شه که نه ته اوس خوب نه درځي داس کې بیا یو اتاڼ پکې کړی وي اتاڼ ته چوز بشي دا موږ خو سوالو سره چې اتڼ وکړي بیا به دا ځانګړی خوند وخوري که نه ډایرکټ به رشپرې شي نه خو استوال ډېر تیز دی هغوی سره دا چېته کولی شي ماشاءالله نام خدای خفه نشي ځوان ده ګپ مو سره ویشتو میلمه ده دا خرڅومه نه اخلي یاره قیمت به یې ډېر وي دې مخه به 10,000 کلدارې سر هم در کوم ځکه 10,000 کلدارې خو 1.5 افغانۍ شولي بس در ډوډۍ به پچاوي ډوډۍ په تا نو ډوډۍ نه ځان خلاصوم داسې وکړو چې ډوډۍ به که زه به موږ موټر ورکړو دا به موږ ته پرېږدي دا به نګراره به بیخي د دې کاغذونه که نه مو صحیح دی قبول دی ډن شوه خبره زه پرېږدم په یوه ځای کې موږ غرضونه وایي ننګرهاره پره به لاړ غلطي دې ورسره وکړه چپ لاس دې ورکړه دا صحیح شوله په ولې ښي لاس دی دا اس وایي ښي لاس دی دا خو موږ ته ټکل کوي که نه تانډیوال ته خوب ورځي چې ګده ته هم ورځي نه 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 او دا دا ښي لاس د سره صحیح ده نه اشاره موټر ته نه خبره بره موټر به ورسره بدل کو دا یو ور دی د سره هغه وکړو که نه مسلات چې د خواښه ده که نه د خواښه موږ به موټر هغه خو خپل دا خو په خوب کې ده نو څه پته ورته لګي نو دې سره د چا څه کار دی دا خو زه در باندې خرڅومه سودا خو دې انډیوال کوي خدای به کا کوشش دا یعنی کړ دې کوشش دا اوس خو داسې ده که نه کوژدې نوم یې څنګه ښه ولګېده ګوره کوژدې نوم ته خو هر څوک خواندي که نه اوس دی مونږ اشپاز ده چې کله کله ډوډۍ خرابه کړي لار یې ورباندې پښې کوي او دی هم داسې شوی دی بیخي اوس تا ته وایي چې زه بې خوبه یم بېګا خو دې هم هغه اشپزۍ کې ګوتې والي خو پرېم نه خو د معلمۍ خرابول د ډېر ځوانان راغلي دا جوړوی نه شي خرابوي درته ډېره مننه خوشحاله اوسئ دغه د جلغوزو اړوند راتویېدا څه وخت پخېږي جلغوزو ته تقریبا یوه نیمه میاشت ټیم پاتې دی د جوارو موسم چې ورسیږي منه انشاءالله په دا ټیم کې د جلغوزي هم رسیږي او دی پخېږي بیا دلته چې راشو خوراک د اجازه یې که نه دا څنګه کېږي اجازه خوراک اجازه خو شته مشکل نشته کم د جوارو ډوډۍ وي کې دا شتوسې کړې وي مونږ خو د جوارو ډوډۍ شته او دا هم دغه هلته دلته ډوډۍ وي ته کوي خلک راځي لکه چارمغز جلغوزی یو ټوله نار کله شه سړی نه پرېږدي او دا کې جلغوزی څوک نه درکوي څومره چې خوړا شي څوک غرض نه وایي مونږ خو 1 کیلو په 2,000 افغانۍ واخلو نو دومره یې بیا لږ لږ خورو چې ختم نه شي نه په داسې سیزن کې مونږ هم راځو سیزن کې راځه خوراک پرېږده خو چې کوز ځای یازې کې بیا تلشي در نه خلو جیبونه تلش کوو کسې 2,000 روپۍ کیلو دی دې ته خبره وي تلشي کوه مونږ ځان سره نه وړو او مونږ ځان سره نه وړو چې دلته خو ماړه شو که نه خالص چې دومره وي چې خالي ځان سره یونسې خوراک پرېږده مشکل دا ته مړوی شي ته ورته وګوره والله دا خو دې مخکې هم خبره وکړله اول مې درته وویل چې ډوډۍ په چا ده خو زه خیر یو 2 ورځې پروا نه لري 2 ورځې بخیر دی موړ کو ډېر نه وي نه موړ کړو موړ کوي نه په خېټه به دې موړ کوي زرموزي خو ډېر کوي دي ځینې ته به 2 دونې ونه خورې ځکه چې اوس نه خوب درغلی دلته به بیا پروت دا چې د جلغوزو د سیوري نه داسې خوبولی دی نو دا لکه دا یې کله وخوري بیا به څه کوي دا بیا به ته راته وایې چې زما انډیوال دی نه دغه د بې خوبه کړی دی په داسې کې پروت دی بالکل څنګه چل دی
بس زه نو چې خیر دی خدای دې سلامت لره د تاسې هم ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې خبرې اترې مو د سره کونړ نه د لغمان نه د غز نه دلته راغلی مونږ هر وخت هرکلی ته کوو کور دې ودان خوشحاله اوسئ داسې وکړي چې خفه شوی نه وي الله دې ونازوي مېلمستیا دې ښایي مرګلو سره دې ښه وخت تېر کړی وي انشاءالله ټول ښه ما هر ورځ دا خبره کړې ده او بیا یې کومه چې خوست ته راغلې هېڅوک د دا اندېښنه نه کوي چې دلته به د دې قدر نه وي شوی او دلته چې راځې قدر دې هم کېږي عزت دې هم کېږي تا ته مینه هم درکول کېږي ځکه خوست چې دی پښتانه دي او پښتانه چې چېرته میشت وي هغه ځای نه بې آباد وي او میلمه پاله وي دا که ته وغواړې او که ونه غواړې دا ستا تا نه داسې عمل کېږي چې میلمه پالنه درنه وشي ځکه زموږ او ستاسې په خټه کې دا غږل شوې ده چې موږ میلمه پاله یو بس مننه ژوندی اوسئ الله دې هر کله روله تاسو هغې ځای نه راغلې مسافر نور خو ټول یو افغانستان د یو پښتانه دی الحمدلله خو چې دغې ځای ته تاسو راغلی تاسو نه مننه الله دې وکړي چې خفه شوي نه وئ قدر مو شوی وي د خوست نه بعده خاطره ونه لرئ الله مو د هر کله روولي ژوندي دی وایي مننه الله مو خلر درنو ملګرو را سره پاتې شئ مخکې ورځو له نورو ځوانانو سره هم خبرې اترې کوو که وتوانېدو د دغه پارک له مسؤل سره هم یو څو خبرې لرم بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو تمه ده چې روغ به یې راته همدغه زوړ کوټ پارک یو او هغه چا سره ولاړ یو چې دغه پارک یې جوړ کړی دی په شخصي لګښت باندې خپله سرمایه ګزاري کړې ده او دغه ځای رغولی د دې لپاره چې زموږ هیوادوال راشي او د دغه جنتي وطن له منظرو نه خوند واخلي او دلته یو داسې ځای وي چې هغوی پکې خپله دمه جوړه کړي دلته د ټولو ځوانانو لپاره بیل بیل ځایونه ورته برابر کړي دي بیلې بیلې خیمې ورته ودرولې دي او د دې تر څنګ داسې هوارې هوارې ځمکې ورته جوړې کړي دي چې ځوانان راځي دلته ستړي نه شي دغه سره غږېږم سلام ستړي مو شي په خیر راغلی ستړی مو شئ په خیر راغلی او تاسو څخه ډېره مننه کوو چې دغه منطقې ته د مسخل ولسوالۍ ته راغلی موږ تونه ډېره ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله تعالی دې خیر امیر صاحب ته ستړی مو شي په خیر خیر اوسئ مننه کوو هر کله روشئ په خیر اوسئ ډېره مننه کوو چې تاسو تر هغه زیات دغه ته ځونه راورسول مننه خیر اوسئ ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې جنخیل ایوبي دی خو دایما جنخیل نوم چې دی د یو قوم نوم دی بالکل او ډېر خلک وایي چې د جنخیل ولسوالۍ مربوط دی دغه فرق څه هغه دی که نه خو مو خپله تخلص چې دی ایوبي دی نوم یې جنخیل دی جنخیل دی حتما به مور و پلار ته دغه قوم ډېر معزز و هغه نوم یې په تا ایښی دی ښکلی نوم دی ځکه زموږ د هېواد ټول قومونه که هغه منګل دی که جنخیل دی که دلته احمدزي دي که پوپلزي دي که دلته هغه دي زدران دي او تڼي دي هر هغه څوک چې په دې هېواد کې ژوند کوي په هر قوم چې وي هغه زموږ په سر کې سترګې دي او ټول درانه او معزز دي الله تعالی تا ښه لري چې دومره غټ خدمت ته دې اوږه ورکړې ده څنګه احساس درته پیدا شو چې دومره غټ خدمت ته مخه کړي او په اول قدم کې خو زه خپله چې ما دا کار کله شروع کو او دا یو طبیعي ښکلی منظره لري طبیعي جوړ دی او دغه منطقې دپاره د پرمختګ او د خلکو د فکرۍ دپاره ما دا کار وکړم چې دلته یو زه سرمایه ګزاري وکړم دا منطقه جوړه کړم او د خلکو د سیلانیانو دپاره یو سهولتونه برابر کړم چې دلته راشي نو دا د دې په مورد ما دا کار وکړو ډېره مننه او دغه کومه ځمکه باندې چې تا دغه هغه جوړ کړی دی پارک جوړ کړی دی دا د شخصي ځمکه ده که نه قوم نه دی هغسې چې زه درته جوړوم او که نه دولت درکړې ده ته دا زما شخصي چا په اصطلاح چې زما پلرنی ټاټوبی دی د منطقه نو دغه ځي زما پلرنی ټاټوبی دی او دغه ځي کې مو سرمایه ګزاري وکړه مثلا په دغه ځي باندې تاسو څومره سرمایه ګزاري کړې اوسه پورې تقریبا تر اوسه پورې مې 3 میلیونه افغانۍ کړې ده خو په راتلونکي کې دغه سرمایه ګزاري پراخوالی مومي مثلا نور سهولتونه رامنځته کوم دلته د سړکو
اسانتیاوې دي چې دا برابر کما پاس پوس غرنیز پاس پرته یعنی غواړي سړک وخیږي ډېر جګ غار دی دته مثال دا وړې وړې خبرې د ټیر ولا خبرې کار نه کولای نشي د زنځیري خبر چې رانه وړي نو غواړم چې د پورته منطقو کې سړک کې تیرې کما او د خلک د فوره د کنستري فوره ولته هم ځینه برابر کما او نور ان شاء الله د ډان پلان مده دا ډان معمولا شروع کړی دی دا ځکه ډان جوړوم او نور وی آی پی کوټې برابروم چې خپل کوټې جوړې کوم د خلکو د ملمانو د لپاره چې تراشي دوی د دغه داسې یو غیسي پیغام یې سي چې موږ مسخل تتللی او د یو خپل منظرې تتللی او اول داسې ژوند ان شاء الله ډیر مننه دلته یو څه چې ما واورېدل استاد خپلینه وړاندې چې خبره کوله چې دې جنا یو زنګو خېجی هغه سرته هغه کې به کسان کینی دلته به راځي دلته به کسان خېجی الته به ورځي نو دا څنګه کیسه دا داسې ده چې ما په راتلونکي فلان کې دا فلان دی چې زنګوزه واچوم پیر غره ته یو صحنه بل صحته او دلته خلک د فاره مثال چې چکر پکې وهي نو دم په راتلونکي کې ان شاء الله دا پلان دی چې دا زه جوړ کړم بالکل دغه د شپې دغه ګروپونه لګیدلی دلته موږ ولیدل هر یو ډلې ته دا بیل ګروپونه لګولي دغه ګروپونه د ژوندي برق دي کنه د سولر دي او که د سولر دي نو دلته رنګینه ګروپونه نشي لګولای چې رنګینه لګ ماحول نورم رنګین شي دا د ما کارونه چې اوس کوم دي د ابتدايي کارونه دي نو دا د سولري لیټونه دي نو اوس مو کور ټول په برق باندې روان کړی دی شمسي مور ته راوړې جنریټر مور ته راوړ دغه زنغوزي چې ورته وایي دغه څړۍ ورته وایي مثلا نورې ونې ورته وایي که نه دا به ټول رنګیزې وي ټول به شنې سرې بلیږي ځکه موږ الحمدلله دا منطقه طبیعي جوړه ده خالي فقط دته هغه ده چې دې ته د برق سیستم برابر کو اوس ما کار روان کړی دی عملا مال ته یو جنریټر راوړ پرون او د شمسي کار مې خلاص کړی دی اکثره نو دې ته لپاره زه غواړم چې څو میاشتو کې مثال لیتیم بیټرۍ راوړم دلته د برق ټول ژوندی کړم چې خلک داسې فکر وکړي چې د ورځ ده دلته ډېره مننه کور دې ودان الله تعالی دې خپلو هیلو ته ورسوه زما لپاره بیا جالبه خبره دا ده چې دلته موږ راغلو دلته تقریبا داسې وګڼه چې په سلګونو ځوانان راغلي دي څو موټر راغلي خو د یو نه نه ټکټ اخیستل شوی دی نه بل څه دی نه بل څه او دومره مصرف ته وکړو بیرته آمدن هم نشته دی دا څه کیسه ده بس دا د دې لپاره ما دا کار وکړو چې دا خاص د منطقې د خدمت لپاره ان شاء الله دا به ټیکټ نه لري دا به خلک راځي دلته به د خپل دغه منطقې نه ځانګړی خوان داخلي نو د ټیکټ مسله داسې ده چې ډېر خلکو لکه چې یو سیستم برابر کړی وي که نه ټیکټ چې اخلي خلکو باندې لږ بده لاګي نو ټیکټ پلان دا خو ضرورت هم دی ځکه اوس که دلته ته کارمندان نیسي ته به طبیعي خبره چې کارمندان به نیسي دا ځای به پاک کوي دلته به کار کیږي خدمت به کیږي نو دغه ټیکټ چې وانه لیدو ته کارمندانو ته به ته یو میاشت معاش ورکړي 2 میاشتې به ورکړي کال به ورکړي تر عمره خو څوک نشي ورکولی ستا خدمت هم دومره بس دی چې 50 لکه 80 لکه افغانۍ تا په دې باندې مصرف کړلې او دلته دا ځای جوړ کو او دغه خپله پلاننې دا کوم جایداد چې هغه دې ورته وقف کو د دې جنا عایدات چې ترلاسه کېدل هغه ټولو قرباني دې ورکړله او له دې ورخوا که چېرته 100 افغانۍ هم ټکټ واخیستل شي دا به بده نه زما په نظر خو داسې ده چې زه لکه دلته د زنګو سیستم جوړ شو مثال کانتین شو هوټل شو د نور سهولتونه برابر شو د ډانډ څه شو ما تر هغه وخته پورې زه ټیکټ نه اخلم ما کار نه دی ډېر زیات کړی که نه یو تقریبا 10% کار به ما کړی وي د منطقه کې کله چې 80-90% کار وکړي نو حتما د دې دپاره ډېر غټ سټاف ته ضرورت دی ډېر نفرو ته ضرورت دی ځکه دا معاش غواړي نو بیا په راتلونکي کې او انشاءالله چې کله دا کار مکمل تکمیل شي اخري کې یو پلان ورته نیسو کم اندازې پیسې چې په چا باندې بوج نه راځي خالي د منطقې د پاک د پوره چې ضرورت را پکې بس او زما غو یو غریب سړی چې راځي هغه نه خو بیخي اخلم نه بیخي نه اخلم تاسو دغه بیخي ماپ د مېلمنو دپاره خو تاسو ټول د یو افغانستان خلک یو افغانیان یو خو د مېلمنو دپاره زه خپله ځانګړی او لرې ولایتونه چې راځي دغه دپاره ځانګړی ترتیب پلان لرم چې دوی ته به خصوصي کوټې ورکول کېږي دوی ته د هر رقم سهولت به برابرېږي نو دم په راتلونکي کې انشاءالله د مېلمنو دپاره پلان الله تعالی دې ونازوه امیر صاحب رښتیا راته ووایه چې
د نخترو د ونې لاندې ولاړ یو دغه ته څومره سکون در بخي؟ والا زموږ دپاره خو لویه د افتخار خبره دغه ده چې موږ ته داسې ښکلی وطن مندکه خدای را کړې ده خو په دا کې لویه خبره همدغه ده احساس همدغه ده چې تر ټولو لویه خبره امنیت دی امن دی بالکل کله چې امن وي امنیت وي انشاءالله چې دا مندکه دننه څوک ولا مخکې به دا جوړه شوې وای ترتیب شوې به وای خو دلته چې اوس چې امن نه انشاءالله چې اوس امن ده چې خدای کې دلته به تاسو دپاره سهولت وي موږ تاسو دپاره او بله ډوره خبره چې تا وکړه چې دې دپاره دغه چې موږ هره فضا هره صحنه وینو د موږ زړه ورسره خوشحال وي تازه وي ونه دا شین بوټی د مندکه اوس ښکلی دو او خبره دې نیسمه یو څه چې ما اورېدلي د منګل قوم اړوند دا ډېر میلمه پاله دي زه وایم چې د دې ته چې څوک راځي موږ به دومره نه خوشحالېږو چې دا منظره ګورو تاسې به دین هم ډېر خوشحالېږي چې میلمه راته راغلی دی ځکه دا د منګل قوم چې دی یو ستر قوم دی په ټوله کې خوست خلک داسې دي چې میلمه پاله دي که زدران وي که منګل وي که تڼي وي کوم یو بل قوم وي هغه ټول میلمه پاله دي خو منګل بیا داسې قوم دی چې ته ورته راشه تا نه دوی ډېر خوشحاله یي چې میلمه راته راغلی دی ژوندی مثال یې همدا تاسې وګورئ چې یو ځوان 10-15 لکه افغانۍ لګوي د دې لپاره چې ماته میلمه راشي بیرته دا تم هم نه لري چې زه ترې پیسې واخلم دلته د زانګو سیستم نشته دلته بل سیستم نشته دی خو بیا هم دلته ولاړ دی مخابرې په لاس ده کله هلته ورځي چې وی ګوري چې د چا مشکل خو نه دی کله دلته راشي د چا برق ګوري د چا یو څه وګوري د چا بل څه وګوري چې چېرته خو به کوم کمی نه وي دا هغه لوی خدمت دی او هغه خان زور دی چې موږ د منګلو د قوم نه لرو خیر اوسې ژوندی اوسې بلکې تو په راتلو چې ته مو ولید زه ډېر خوشحاله شوم ځکه چې تا هغه موږ سره ډېر مخکې نه و چې تا سره مو نږدې نه لیدلې وای بلکې چې دغسې ته ته موږ سره وغلی دلته مو سره پیدا کړو نو موږ د تا ډېر قدردان یو هغه منندوی یو چې تر دې ځایه پورې راغلی هر کله روشوئ ژوندي دې وئ مننه کوو دا وطن یوازې ستاسې نه دی لیکن موږ هم درسره شریک یو او په شریکه به منظرې کوو زه به دلته راځم ته به ننګرهار ته راځې همداسې به بیا ورځو نورستان ته به اوړو دغه جنتي وطن چې زموږ لوی ارمانو چې د دې په سردرو وګرځو هغه وخت الله را رسولی دی اوس به د خیر سره د وطن په سردرو ګرځو موږ نن موساخیلو ته راغلي یو سبا به میدانزادۍ ته ورځو د هغه نه وروسته به بیا صبري یعقوبي ولسوالۍ ته ورځو همداسې به ورځو ګرځو به او دغه منظرې به ګورو او نورو خلکو ته به هم ښایو خو له تاسې هم هیله ده چې تاسې هم قلارې مه کښېنئ خپل پارک کې راځئ یا خو د چکر ووایئ خیر مننه کوو هر کله وروستیو کې څه دې په زړه پاتې ما نه یې پوښتلی یا څه ویل غواړې مهرباني ما یو پیغامی که بوله که ورسته غوښتنه بوله د منګلو د ساحې د غرنیزې منطقې ډېرې ښکلې منطقې دي خو یوازینی خلک چې ډېر مشکل لري خلک یې د مشکلات سره مخامخ دي د سړک نشتوالی دی چې تر نیمایي پورې مثال فوق دی دلی چې دی د نور پاتې دی نو کله ور مریضان وي مثال شګره وشي باران وشي تیو ډېر مشکل وي په خوړ باندې چې راځي هغه مریضان په وخت رسیدګي نشي کړی نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د دې منطقې لپاره یو ښکلی سړک را جوړ کړي نو که چېرې کې سړک جوړ شي دا منطقه نوره ښکلې کېږي او خلک به راشي بلکل ډېره زیاته مننه کور مو خوشحاله تو څخه چې راغلی دلته تو باندې موږ افتخار کوو مخکې ما ته ویډیو کې لیدلی خو چې کله هم دلته عملاً ولدی نو په دا باندې موږ ډېر افتخار کوو فخر در باندې کوو ډېره مننه ډېره مننه جاني خیل منګلو چې له موږ سره وغږېده د دغه پارک مسؤل د ډېر ښه لوړ فکر لري وایي چې دلته به زه پارک جوړوم د هېوادوالو لپاره به د خدمت جوګه ګرځم همدا اوس هم ګرځېدلی دی یو ځوان چې 10-15 لکه افغانۍ د دې لپاره مصرف کړي چې ځوانان دې راشي دلته د منظرې وکړي او د دغه جنتي وطن له منظرو نه خوند واخلي له دې پورته به څه وي دغه تاسې وګورئ دوی د شپې راغلل دلته یې شپه وکړله اوس بیرته روان دي دا هغه ماحول دی چې موږ ته ځانګړی لذت رابخي ځانګړی خوند راکوي یو وخت داسې و چې موږ به د شپې له خوا د ښار له دایرې نه نشو وتلی نن موږ د ښار نه شپه راوړو د غرو سردرو ته ورځو د دې لپاره چې وطن کې مو امن دی سکون دی ژوند روان دی دغه بس اوس به ورځي بل ځای ته بل ځای کې به منظرې کوي ښایستونه به ګوري او یوه خبره بیا هم کومه چې تاسې هم قلارې مه کښېنئ راځئ د وطن هرې درې ته ورشئ هرې سیمې ته ورشئ هر ولایت ته ورشئ د دغه جنتي وطن منظره وکړئ تر څو خوند ترېنه واخلئ را سره پاتې شئ مخکې ورځو نورو ځوانانو سره هم خبرې اترې کوو
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی موساخیل ولسوالۍ ده او په موساخیل ولسوالۍ کې پاس د غره څوکو ته راختلي وو او څومره جنتي ماحول جوړ دی دغه ونې چې تاسې ګورئ دا ټول جلغوزي دي نختر چې ورته وایي او همدارنګه سیړۍ دي هغه د لاندې بیا د غوزانو ونې دي او دا تقریبا یو میاشت نور هم لګیږي چې دا پاخه شي او انشاءالله اراده مو کړې ده چې یو میاشت بعد دلته راځو او دغه صحنه به هم ریکارډ کوو چې دا ټولیږي څنګه بیا پخیږي څنګه بیا بازار ته چې عرضه کیږي څنګه هغه ټول پروسس به راخلو تر تاسې به رسو خو نن راسره دا طبیعت ننداره کړئ دغه زموږ هیوادوال د بل ولایت څخه راغلی زه ننګرهار نه راغلی یم دا پنجشیر نه راغلی چې دغه جنتي وطن ننداره کړي او دغه جنتي وطن له منظرونه خوند واخلي نصر دو درې خبرې کوم سلام علیکم بخیر هستی خوب هستی جان جور بسیار زیاد تشکر اسم مبارکتان خان شیرین از پنجشیر هستین بله صاحب پنجشیر کجا سفیدچیر بسیار خوب جای هستن ماشاءالله مرا نمیبری چرا نمیبری با چی پنجشیر میبریم چرا نمیبریم چطور است امنیت چطور است در پنجشیر الحمدلله خوب هستن بله خب چه قرار داره از اینجا که شما به پنجشیر میرین در راه چقدر هستن از کابل تا منطقه ما 3 ساعت راه است 3 ساعت از اینجا که میری 700 میاد 800 میای بسیار خوب در این راه چی دیدین اینجا آمدین خیلی راه خوبه بود بسیار منظرهای خوب بود برادر جان خوش گذشت خب بله اینجا کدام دوستتان رفیقتان بود؟ بله اینجا ما دومودی ما سادیم مردم خوب خوشی کردیم قایم مردم خوب بسیار خوب بله اینجا چطور از خوستوال خوب مردم هستند مردم بسیار خوب شریف هستند مردم مهمون نواز هستند مردم خوب است بله مثل پنجشیرها واری هستند بله پنجشیرها که هستند بسیار مهمان نواز هستند ما شنیدیم رفتیم نه کدام آدم که کتی ما اینجا میشنه در کابل و نمور دیدیم بسیار یک خوب رویه کتی ما میکرد نامشان نمیفهم که چی بود حاجی صاحب ناصر نامشان بود فکر میکنم خوب مردم بسیار خوب هستین تشکر این جنتی ماحول رو میبینی چه احساس میکنی؟ والا خیلی احساس خوب میکنم خیلی هوای خوب است خیلی منظره خوب است در جای بسیار با تفریحات جای بسیار اساس است باید هر کی که بخواید تو جای بسیار منظره خوب است هوای خوب داره بدر جان چرا یک ماه بعد نآمدین که اینجا والا قسمت نصیب دیگه چند پیر نیت کردیم بیم نشد دیگه باز این پیر قسمت نصیب بود که اومدیم نه شما خب میفهمیدین که اینجا حال چیزی تیار نیست نی ما خب نمیفهمیدم اگر ما میفهمیدیم اینجا نمی آمدیم حالی ما یک ما بعد می آمدیم که اینجا جلغوزیم که اصلا نیم پخته شد و چهارمغز که اصلا او پخته میشه و دیگه اینجا که میوه هستن او پخته میشه خب ما نفهمیدم خیرالی هم خوب وقت سرسبزی است وقت تفریح است باز وقت جلغوزه و چهارمغزش باز خیر زندگی بود باز پس میایم بخیر اینطور کدام روز شما فکر میکردین که افغانستان اینطور با امن میشه که ما شما با کوه میریم در سر کوه ولی فکر میکردیم که یک روز افغانستان امن میشه از وقت امن بود خب در بعضی ولایتان امن بود خب در جمهوریت خو این امن نبود که ما شما اینجا بیایم نه در جمهوریت خو امن نبود امارات خوب است امن است بله بسیار زیاد تشکر حالا پس از این کجا میرین چی میکنین از این بخیر میریم پس کابل است کابل باز میریم پنجشیر میریم ما هم کدی شما هستیم بچه‌م چرا نه میبریم مرا بله بسیار زیاد تشکر کتی ما ننگرهار چرا نمیریم میریم آخر زندگی کتی ما برین ننگرهار میریم بسیار زیاد تشکر بیادر قدم ډیر زیات مننه درنو ملګرو ډیر زیات خوشحالي کوم چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه زمونږ هیوادوال راځي او دغه جنتي وطن له منظرونو خوند اخلي تاسې دا ماحول وګورئ دا جنتي وطن وګورئ دغه جنتي هوا وګورئ یعنی موږ په سره لمر کې ناست یو یا دلته کار کوو باور په خدای وکړئ که دومره خولم وي دغه هوا داسې ده لکه د ژمي لمر ته چې سړی کینی ډېر خوندور هوا ده تاسې راشئ دغه وګورئ دغه ځوانان همدا اوس دوی لمر ته ناستي چې اسکي دغه یو ونه د هغه ماغه یو دوه کسان ته کړي دغه اوس لمر ته ناستي خو دا احساس نه کوي چې دلته د ګرمي وي او یا څه وي قیومي صاحب اجازه یو دوه خبرې سره وکړو څنګه یې جوړې تکړی بخیر جاني خیل صاحب د خدای پاک ژوندی لري ډېر لوی خدمت ته لاس ورکړی دی او کار کوي نو څنګه دی ماحول څنګه دی رښتیا دا ډېر ښایسته ماحول دی اوس هم جاني خیل صاحب سره خبرې کولې په همدې چې دغه منطقې ته او سیمې ته ډېر غټ کار کړی ده
او داسې یو ښایسته ځای جوړ کړی دی او لګیا دی دا ځای نور هم پراخوي جوړوي په خپل شخصي لګښت نو دا واقعا دغې مساخیلو دپاره ټول خوست دپاره وطن دپاره ډېر غټ خدمت ده مونږ چې راغلو دا ځای مو ولید دومره لرې په داسې غره کې داسې ښایسته ځای جوړول د شپې د برق سهولت یې جوړ کړی نور سهولتونه د اوبو سهولت دی نو واقعا دا ډېر غټ کار کړی دی او لګیا دی لا هم چې دا منطقه چون غټ ځای دی نو بالکل یو خبره چې جوړیږي دا وکړله ستا ورته پام وکړه نو زما ورته پام ولته په مجلس کې موږ ته وکړله چې موږ د چین نه ځینې ګروپونه راغوښتي دي چې یو ګروپ یې $300 قیمت لري هغه به دلته نسبه و دغه پایې ورته لګېدلي دا پایې ګوري دا پایې دي تر سره پورې دغه څه غر چې ته شاته ښکاري په دې ټولو باندې به موږ دغه ګروپونه لګو او دغه ځای به داسې وي چې نه به پکې شپه معلومه وي نه به پکې ورځ رڼایي به وي همداسې دا اوس هم ما د کیسې کولې هم دې مورد ده وویل چې انشاءالله آینده دپاره نور هم ډېر پلانونه لرو چې دغه ځای ته نور هم ښکلا ورکړو ځکه ښایسته یو خو دا ده چې خپل دا ځای ډېر طبیعي ښایست لري ونې لري جلغوزۍ ونې دي د چارمغزو او دې کې چې بیا دغه لږه خواري هم وشي نو بیا ښکلا یو په څو چنده کېږي نو ده وویل چې انشاءالله دغه زنګو چې دي دغه لکه په نور هیوادونو کې چین کې زیاتې دي او نو دا وویل چې د یو غره نه بل غره سر ته چې دا خلک په دې کې ځي د سیاحت دپاره نو چې هغې ته هم پلان دی د چین نه یې راوغواړو نو دا به فکر کوم اول ځل وي افغانستان کې چې دغه شی جوړیږي بالکل بیا که دلته جوړ شي دا خو به ډېر خوند وکړي ځکه دغه منطقې چې دي غرونه ډېر شنه دي ډېر طبیعي ښایست لري لکه دې کې سړی پورته ځي چکر وایي نو دا به ډېر خوندوره منظره وي ډېره مننه کور د ودان په رښتیا هم ټول افغانستان ښکلی دی بیا خوست ښکلی دی خوست کې بیا موساخیل هغه ولسوالۍ ده چې طبیعي ښایستونه پکې بیخي ډېر دي یعنې دغه منظر ته تاسې وګورئ ثاني جنت دی موږ د نخترو ونې لاندې دلته چیسکو څومره ځانګړی کیف لري یعنې باور په خدای وکړي چې هغه غټو غټو محلونو کې چې هغه غټ غټ هوټلې دي هلته چې ډوډۍ خوري چیسکي دومره خوند نه کوي لکه په دغه ځای چې کښېنې دغه د وطن تازه هوا در باندې لګېږي او دلته چای یو پیاله څکي نو ډېر زیات خوند راکوي همداسې به وي ستا دپاره هم که نه ما دپاره نه بیخي موږ دپاره هم ډېره دا چون اوس د ګرمۍ موسم دی خوست کې ګرمي ډېره زیاته ده تا ته معلومات کېږي نو دغه منطقه بیا ډېره یخ ده موږ تاسو بیګا دلته راغلي یو خلک کمبلو کې پټېدل نو کمبل نه بغیر ګزاره نه کېده نو ډېره یخ منطقه ده نو ډېر ښایسته هوا لري نو دا د ټولو نه غټه خوبي ده چې یخ دی ډېر ځکه خوست کې خو نن سبا موسم ډېر ګرم ده نو دا منطقه بیا ډېره یخ ده ډېر خلک د دپاره هم راځي چې دلته د هوا نه خوند واخلي ډېره مننه خوشحاله کور د ودان په وروستیو کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته هېوادوالو ته بس دغه ووایي چې موقع وي نو استفاده دې وکړي چکر دې ووایي د وطن ښایستونه دې وګوري داسې ځایونو ته دې راشي نو بس هېوادوال تل خوشحاله غواړو خوشحاله اوسي الله دې ونازوه درنو ملګرو قیومي صاحب چې خبرې اترې راسره وکړلې ډېر زیات خوشحاله شوم چې د وطن د سردرو نه خوند اخلي راغلی دی تاسې دغه جنتي ماحول وګورئ دغه پورته ونې چې ښکاري دغه توربخن زرغون چې دی دا ټول دا د نخترو ونې دي یو نیم پکې سیړی هم شته دی خو دوی تر څنګ دا لاندې چې کومې ونې ورته ښکاري دغه زرغونه ونې دي خو لږ شانتې د هغه نه د دې رنګ چې دی تیز دی یعنې سپین رنګ چې لري دغه دا بیا د چارمغزو غوزانو په خوستۍ لهجې ورته ویم چې د مټکو ونې دي نو ډېر ښایسته مټکې د دې ځای کېږي او ډېر ښایسته چارمغز کېږي ډېر خوندور څومره ښایسته ماحول دی دغه بوټی وګوره دا د نختر دی ورپسې سیړۍ ده هغه بیا چارمغز دي څومره جنتي وطن الله تعالی راکړی دی الله تعالی دې دغه د وطن نه د امن څادر نه ټولوي دغلته یو ځوان بل ولاړ دی اجازه خو دوه درې خبرې وکړو السلام علیکم ښه جوړې تکړې چې څنګه دی خوندور دی بیخي مزه کوي که نه ډېر خوندور دی نوم مبارک دی نوم یې حضرت الله وکیل زوی وکیل زوی صاحب ښه اوس دې خبر راته وکړه څه دې ویلي خبره مې دا کوله چې اول خو ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات ډېره مننه نو د میک دا سهار ډېره ښکلې ده ډېره ښکلې منظره لري لیدونکي ډېر دي بیخي زیات خلک رسي خو موږ یو مشکل لرو هغه مشکل دا دی چې مشکلات به سره غږیږو اول د وطن په باره کې راسره وغږیږه نن د جمعې ورځ ده ستا له نظره هېوادوال به راشي دلته
بیخي زیات راځي د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ لیدونکي بیخي زیات دي. د خوست ښار د پکتیا انته کابله جلال آباد راځي خلک. زه جلال آباد نه راغلی یم. ښه تو ته ویلکم شه. ډېره مننه. په خیر باندې وایي هر کله راشئ. څنګه چې د سړی د ونې لاندې خوند کوي که نه کوي؟ ډېره مزه کوي. موږ دغه ځای یو خو لکه د دې ځای موږ چې خپل په کور کې موږ ته شا خوند نه راکوي. دې ځای ته چې راشو چای دلته څکو او دلته یې مزه زیاته وي. دلته زیاته وي. ښه ډېره مننه وروره. دغه ګورو چې نغوړزي دي، دلته بیا چارمغز دي، نور میوه دلته کېږي د دې نه علاوه؟ دا خو موږ خپله هم ولیدل. شته دا قسم قسم میوه کېږي، جلغوزي دي، دغه چارمغز دي که نه، او دغسې نوره دغه کومه چې میوه بادام امرود شوه. تور امرود کېږي دلته؟ تور امرود کېږي دلته. هر یوه میوه دلته کېږي، لکه بادام شو، چرې شو، الوچا شوه، مڼه. دغه ساحه کې د مڼه ډېره ښایسته مڼه لري، د ګابر په نوم ده او منطقه یخه ده، نو هغلته ډېره ښکلې مڼه کېږي، ډېره ښکلې میوه یې ده. ډېره مننه. اوس تا ویل چې دلته موږ ستونزې لرو، دلته ستونزه څه ده ستاسې؟ زموږ د مساخیل ولسوالۍ ماشاءالله دومره ډېر لیدونکي لري چې تر کابله، پکتیا، خوسته د دې ولسوالۍ ته د لیدو لپاره راځي. بلکل. نو موږ د یوه ستونزه ده په دې سره کې، هغه دا ستونزه ده چې کله باران وشي، اوبه راوځي، نو کته چې خلک په دې سړک باندې راځي نو هغو ته لار کې مشکل جوړ شي، موټر نشي راتلی. بلکل. اوبه زیاته وي، هغه په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي چې اوبه وچه شي، بیا دې ځای ته حرکت کوي. بلکل. نو موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ سره ډېر ژمنې شوي دي، بودیجه اعلان شوي ده، بیا یې بودیجه ورته اعلان کړی ده، خو لکه موږ ته کور نه دی شوی تر اوسه. حتی موږ مریضون وي چې مریض موږ ته پیښ شو که نه، دې ځای حرکت کوو بازار ته، په لاره کې باران وشي، اوبه راوځي، عاجل مریض وي، د اوبو راوتل د مله د ساه ورکړي، خپل ژوند له لاسه ورکړي، خپل ژوند له لاسه ورکړي. مشکل دا دی موږ په خپل ټیم رسیدګي نشو کولی ولایت ته. ډېره مننه. ستا دغه پیغام به اړوندو چارواکو اورېدلی وي او انشاءالله چې په دغه برخه کې به جدي اقدام کوي، ځکه دا زموږ او ستاسې د ټولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې دغه لاره ورغول شي، نه یوازې د مساخرو لپاره. تا خپله ویل چې د خوست نه، د پکتیا نه، پکتیکا نه، کابل نه، ننګرهار نه، نور ولایتونو نه خلک راځي، دغه لاره ورته یو څه ستونزمنه ده. نو په دې خاطر چې دغه ستونزه هواره شي، په دولت مو غږ دی چې لطفا دغه ځای ته یو ځل تاسې سر ورښکاره کړئ، دغلته چې دا لاره کې کوم مشکلات دي دیو ته رسیدګي وکړو. ډېره مننه ورور، خدای دې آباد سلامت لره. بس هر کله راشئ، په خیر راشئ، کور مودان. د دو په هیله کور مودان. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ، دغه برنامه مو وکتله، دغه جنتي وطن مو ننداره کړ. زه باور لرم چې د دغه جنتي وطن له منظرونو به تاسې سخت زیات خوند اخیستی وي. زه مهراب ګل مخلص، محفوظ کاکړ او مجاهد مخلص له تاسې اجازه اخلو. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ، تر بیا ښې چارې. د الله په امان.